من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. زما مسؤلیت لدی پرته بل څه نه دی چې د الله وینا او د هغه پیغامونه ورسوم او هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر خبره ونه مني د هغه لپاره د دوزخ اور دی او دغه راز خلک به په هغه کې د تل لپاره اوسیږي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دوی بل خپل دغه چلن نه راوان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه وویني چې له دوی سره وعده کیږي نو دوی ته به څرګنده شي چې د چا ملاتړ کمزوری دی او د چا د ډلې شمیر لږ دی. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وایه زه نه پوهېږم چې د کوم شي یعنې عذاب وعده چې له تاسې سره کیږي هغه نږدې ده او که زما پروردګار د هغې لپاره کومه اوږده موده ټاکي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی په خپلو غیبو باندې څوک نه خبروي پرته له هغه استازي نه چې هغه د غیبو د څه علم ورکولو لپاره غوره کړی وي نو د هغه مخکې او شاته هغه ساتونکی څارونکی ټاکي تر څو چې هغه وپوهیږي چې هغوی د خپل پروردګار پیغامونه ورسول او هغه د هغو ټول چاپیریال احاطه کړی دی او هر یو شی په شمار شمیرلی ایښی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی.